من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. تیر جمعہ د میاشتې په مناسبت میں درتا د ابراہیم علیہ السلام سے بعض خبرې کړې وې چې په زندګۍ کې په انبیاءو باندې ډېر امتحانونه راځي او بیا خصوصا په حضرت ابراہیم علیہ السلام یو څو غټ غټ آزمایشونه امتحانات راغلي دي. په هغې کې د بعضو امتحاناتو تعلق د دې ذوالحجې سره دی، کوم ته چې د لوی اختر میاشت وایي، را روانه میاشت. نو ما ویلو چې ابراهیم علیہ السلام سره د خپلو دواړو بیبیانو شام ته ورسېد. دې پورې مې خبره کړې وه. یو دې یو ورسره خپله مشره بیبي ده چې د تره لورې هم ده، حضرت ساره رضی الله تعالی عنها، او یو په لاره کې د مصر بادشاه چې ورته کومه بخشش وکړو، سو کوئی لور و د بادشاه، سو کوئی وینځه و بیبي هاجره، یو داوه اوسېدل په شام کې کوم ځای نن سبا چې بیت المقدس ورته وایي. پخوا دا علاقه ټوله په شام مشهوره وه. الله پاک د شپږو اتیو کالو په عمر کې حضرت ابراهیم علیہ السلام او د کشرې بیبي له بچی ورکړ. عمر کې بعض علما سے اختلاف کوي، خو شپږ اتیا عمر عموماً اکثر علما ذکر کوي. اسماعیل نومی ولکی خود، بعض علماء وی چې دا د عبرانی او د عربی نه مرکب لفظ دی چې الله ته به سوال کون وی اسماعیل په عبرانی کې الله ته وی اسمع، زما دا خبر قبول کا، دا زویرا لراکا الله. رب هب لی من الصالحین، الله ما ته یو صالح بچی وبخا. نو چې دا به وي نو اسمع معنا زما دا خبره واوره، یعنی دا خبره د ما ومنه، الله قبول یې کا. ایل الله ته وی په عبرانی کې بچی الله ورکړو، مې ورته همغه اسماعیل کېښود. ما ویلو چې عموماً د دوو بنو منځ کې جګړې راځي. جګړې شروع شوې او بیا د دې بچې مو د مشرې بیبي بچیم نو هغې حضرت ابراهیم علیہ السلام باندې شرط لګو چې زو دا یو ځای نوسو. ابراهیم علیہ السلام ډېر انتهایی صابر و. قرآن کې الله په خپله صفت کې ان ابراهیم لأواه حلیم، الله تبا هر وخت آه کول، زاری به کول، فریاد به کول، ډېر انتهایی صابر دی. عقلمند معنی هم ده او د صابره معنی هم ده، هوښیار هم او صابر هم. اوس په دعاو کې حیران دی چې خدای سوکم مشره بیبیم نشم لرکول ځان نه، قربانی یې کړې ده. ما چې څنګه وطن پرېښود، دیم را سره وطن پرېښود، مور پلار دیم قربان کړل، وطن قربان کو. دا دومره لوی مزل د عراق نه شامه پورې دا دی برداشت کما سره دام نشم پرېښودی. او کشر بیبی د عمر کم دی، بادشاہ را بخلی دی، بچی دی ور سره، اوس خدایم نشم قربانولی، دا بس کوم. نو الله سره مشوره وکړه، الله حکم ورکړه، دا دویم امتحان شروع شو.
یو هغه امتحانو چې اور کې وغورځولی شو، بل هغه امتحانو چې د مصر بادشاہ په بیبي حمله وکړه. دا دریم امتحان دی، دا سخت امتحان دی. الله ورته حکم وکړ زه دا بچی دیم والو دا کشر بیبیم زه درته یو ځای ښیم، دا لرې که یو بل نه، دومره یې لرې که چې د یو بل عوام پې نه لګي. ځان سره یو بتکي کې اوبه واغشتې، یو تیلی کې خوراک ستوان کجوري واغشتل، هر څه خوراک شو. او دا کشر بیبي او دا ماشوم بچی په اوښ باندې سواره کړل او روان شو. دا اللہ ہدایات تی، پیغمبر تا اللہ ہدایت کئی. یا علماء سو کوئی چی جبریل علیہ السلام بہت لاری گدر خودلی، خیر پیغمبر تا وحی کیگی، دا سب لری خبر ندا. را روان دی دا شام نا موجوده چی کم دے بیت اللہ دی مکہ مکرمہ دی ترو رسیدل. دا شاڑ و دشت علاقوا اسم پینو. بخاری شریف کے راضی ہے نہ سوک جواب کون کے نہ آواز کون کے، ایسو کم نو آبادی پا میلونو پا سلگونو میل آبادی نشتا، پا سلگونو میلا نہ انسان شتا. او بنشتا چی او دے کی او بنی علتا موسی گی سوک سنگا، نو بشتا نہ سڑک شتا نہ لار شتا، اسم نشتا. سخت حالت تے دا چے کم دے موجودہ بیت اللہ رے دے سرخوا کی او اونا و شاڑا اگا اونا چے پا دے دشت و شاڑ و زمکو کے زرغونی گی دا غسی او اونوا دا اللہ پا حکم باندے اگا خپل بی بی اگا بچی دا اگا اونی لاندے کینول. بلکہ بعض علماءوی چی اوخ بل خوانتم دا قضای لراغی، دوی دا اوخ شلل و اگا اق قضای کے کیناستا نتلا. اللہ دا طرف نوحی وشو چی دا غد زیدے او دا بچی دیم دل تپرید او دا بی بی دیم دل تپرید او دا خوراک ورتکی دا تزخ پل شام تا. دا ٹک دا چیف دا پیغمبر پا اللہ پورا بروسہ و اعتماد و یقینی، او دا ابراہیم علیہ السلام اعتماد یقین خود دیر مضبوط ہو. اللہ قرآن کی فرمائی لقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکننا بھی عالمین. ما شموالی کے دل ما ہدایت ورکڑے. دا ہدایت لوی مرکز دا انسان زلدے، زلدہ چکم ہدایت ورکڑی شیغی تا یقین و ایمان ہوئی. ایمان مضبوط ہو، یقین مضبوط تے پا اللہ، خو فطری تقاضا را چے انسان باندے غا حیبت او یر خامخا رازی او خفگانم رازی. بچیم کے خودا بتکیم کے خودی تیرا روان شو. بی بی خو پوئی شوا چی دا خودمون یوازی پری خود اوخ مہاری ونی و را روان دے. اس سے کم دے مروا دا باب المروا پا دے سائیڈ باندے روتاو دا چی کم دا مدینی چی مکی مکرمی مقبرہ دا جنت المعلا وتوی حجونم ورتوی پدے طرف را روان. بی بی ور پسے را روان شوا، آواز ورکی اے سڑی منگ دی چاہتا پریخو او تا چرتا دی زمونگنا او دی معشوم سر بسکوما دی بچی سر سوکم دا لکن دی خوراک خلاص سی تا چرتا دی رازی بیا نرازی منگ یوازی پر دی سکے. جواب نور کئی نیغ روان جواب نور کئی. ولی ابراہیم علیہ السلام رحم دل و دیر زیاد چی کزم محکوم خمالم جالا رازی دا خزاسم دل مندنو بیا با نورم دل منشی نو غگ نکی روان دے چی سڑی باندے غمی و دزل غمی دا غد خلینا خبرم نخیجی روان دے. دا بی بی والا بیا بخاری شریف کی حدیث دے، امام بخاری سوزای دا حدیث روڑے دے. بیا آواز ورکی منگ دی چاہتا پریخو آخر زبا دی معشوم بچی سر بسکم تازه آوازی پا دی دشت و بیابان کے پریخودم. بخاری شریف کے راضی دا سی دشت و بیابان چی مرغے نشتن، انسان خو سکے مرغے نشتا. ولی مرغان دا اوبول راضی دا علاقه کی اوبه نشتا چی اوبه نشتنو مرغان دا غلط سکی حیوانات سکی سم نشتا پا میلونو. نو یوازی لوگا دا تند دا یر دا حیوانات را نشی زمری یا نور سے درندگان را پسی را نشی دا بزد سکو ما دی غگ نکی. بیا روان دی اغی بیا ورمن ڈکڑی
موجوده چې کوم باب المروه دی نه لږ غوندې چې واورېدل دغه د مخکې د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها کور و. اوس هغه کور نشته، ختم شوی دی. تاریخ لیکي دقه ځای پورې ورپسې دی منډه وواله، اخره کې لمن نه کلک راونیو. د شاده لمن نه ای سړیه تا ته ویم که زما خبره نه وه، ته مونږ چا ته پرېږدې؟ او دا ته څه کوې مونږ سره؟ دا بچي سره څه وکړم؟ او ما سره څه کوې؟ عمر هم کم دی او ماشوم دی، دې سره به زه څه کوم؟ ته نه ګورې دې ته د علاقه کې څوک دی؟ رشته دار نشته، پردی خپل نشته، څه کوې؟ غږ نه کوي. اخره کې بیبي هوښیاره وایي الله امرکه. هغې ته خو پته و چې د خدای پیغمبر دی او دې چې څه کار کوي د الله په حکم یې کوي. آیا الله درته حکم کړی دی؟ ابراهیم علیه السلام در سر داسې وړقه اور خبرې نشي کولی، دړمن دی دړمن، خبرې نشي کولی، سر یې وړقه. و چې سر یې وړقه نو لمن یې ورته پرېښوده. د بیبي ایمان ته هم ګوره، وایي ښه چې الله ویلي دي الله لا یضیعنا، مونږ به نه ضایع کوي، چرې به مونږ الله ضایع نه کړي.